د غریب د تپوس میاش را باندې را روانه ده، د یتیم د تپوس میاش را باندې را روانه ده. دوستانو تاسو ته خو معلومه ده چې ډېرې لږې ورځې پاتې شوي رمضان المبارک ته. دوستانو که په دې کې چا یو بل سره جګړې کړي لږې نه نو پلیز روغه وکئ. بس لټونه دا بیان به وګورو. دوستانو راځئ چې دا بیان وګورو چې په رمضان کې ښځه خپلول جایز دي او که نه. د ښځې سره هر قسمه خون چې ته الې اغستی شي سوای د کوروالي نه دې سره روژه نه ماتېږي. سبحان الله. دوستانو تاسو خو پوه شوئ د خبرې مطلب دا دی چې ښځې سره هر قسمه خوند ته هغه نه اخیستی شي خو ما سوا د کوروالي نه. څومره نرمي او همدردي رانه کیدی شي نو د رمضان المبارک په میاشت کې مثال قایم کومې. رښتیا خبره ده دوستانو چې څومره همدردي رانه کېږي چې موږ هغه په رمضان المبارک کې وکړو. بعضې کورونه به داسې وي چې هغوی کره به د خوراک څه څیز نه وي، هغوی موږ په خوراک کې یاد ساتو. بس دوستانو غریبانانو سره ډېر ښه سلوک وکړو او مدد وکړو او د هغوی په کار باندې راشو.